سلامونه. په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د خبرونې ته مو هرکلی کوو. له هر څه وړاندې د خبرونو سرټکي. چاپېریال ککړونکی پخوا د اصلاحاتو پر وړاندې مقاومت کاوه، خو آیا چین به اوس خپل سوچ بدل کړي؟ له هغو افریقایي امریکایانو هم اورو چې بیرته د خپلو نیکونو ټاټوبي ته ستانه شوي. افغانې ښځې یوازینۍ ښځې نه دي چې مشکلات ولري. ښې حکومتي او اداري چارې. آزاد جرګې د ځل افغانستان کې د ښځو پر کاري ونډې بحث کړی. جوړ په خیر. نن پاریس کې د اقلیمي بدلون سرمشیزې دوهمه ورځ ده. په داسې حال کې چې ګډونوال پلاوي په هر اړخیز خبرو پیل کوي، نن به ډیر بحث پکې د نړۍ ځنګلونو پر ساتلو راڅرخي. تیر ځل چې نړۍ د اقلیمي بدلون پر سر خبرو لپاره غونډه شوې وه، چین چې د چاپېریال تر ټولو لوی ککړونکی بلل کیږي، سختو مخو ته یې له ژمنتیا ډډه کوله. اوس دغه هیواد له هیلو ډکو داسې پلانونو سره رامخکې شوی چې د کاربن ایستلو کچه پرې کمه کړي. د تبت چنګهای څړځای د اسیا په زړه کې پروت دی. همدلته د دې لویې وچې هوا جوړیږي او سیندونه یې زیږي. اوس دا د اقلیمي بدلون د بحران سیمه ده. کنګلونه اوبه کیږي. هغه پرخې چې څړځایونه یې په ژمي کې ساتل په ورکېدو دي. بادونه خاوره ورکوي او دا ترې پاتې دي. کیچنجیا وایي په غوسه کېدو څه نه کیږي، خو د خپل چاپېریال او ژوند بڼې په له منځه تلو خواشینی دی. د دې سیمې بدیا کېدل ښه نه دي. کله چې ماشوم بم د شنې سیمې په اوږدو وښو او ګلانو پوښلې وې، خو تندر طوفانونه بیخي کال په کال خرابېږي او پسونه خوړلو ته ډېر څه نه لري. دا ډول مې ګمان نه کوم ګزاره وشي. ګناه یې پر دې ده. پر سکرو چلیدونکی چینایي اقتصاد د نړۍ تر ټولو ککړونکی دی. دا په نړۍ کې تر ټولو زهرجنه هوا، اوبه او خاوره لري، او اوس د اقلیمي بدلون له لاسه یوه خوا سیلابونه او بله خوا وچه بیدیا. دغه هیواد ایله اوس په لویه پیمانه لاس په کار شوی. چین د نړۍ په کچه هغه هیواد دی چې په عصري انرژۍ ډېره پانګونه کوي. اوس د تبت په چنګهای څړځای کې د نړۍ تر ټولو لوی د لمریزې انرژۍ فارم جوړوي. چین هیله کوي د انرژۍ انقلاب به لمرینه انرژي مخته کړي. دوی غواړي پر نړۍ د سبا د عصري انرژۍ ټکنالوژي وپلوري. خو حتی که دوی یو تړون ته وهم رسیږي او حتی چین د انرژۍ لپاره لمر ته مخه هم کړي، د دې تبتي شپون لپاره ډېر ناوخته دی. اوس هم د نړۍ ځینې نور مهم خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان او بریتانیا له لومړیو وزیرانو سره په پاریس کې د لیدنو کتنو پر وخت ټینګار کړی چې طالبان یوازې افغانستان ته نه، چې پاکستان ته هم ګواښ پېښوي. کابل کې د ولسمشرۍ دفتر وایي لومړی وزیر نواز شریف ژمن شوی چې له افغان سولې سره مرسته کوي. د لیدنې کتنې د چاپېریال په تړاو د نړیوال کانفرانس ترڅنګ په پاریس کې شوي دي. د اندونیزیا پلټونکي وایي نیمګړی کمپیوټري تړاو او د الوتکې عملې ناتواني چې جوړې کړي د تیر کال دسمبر کې په جاوا سمندر کې د اندونیزیایي الوتکې لوېدو لامل و. د الوتکې ټوله 162 سپرلۍ د پیښې کې ووژل شول. پلټونکو لومړیو کې دې ته اشاره کړې وه چې د الوتکې لوېدو پیښې لوی لامل د هوا ناوړه حالت و. د بشري حقونو ډلې د بخښنې نړیوالې ټولنې ویلي قطر د هغه څه پای ته رسولو لپاره نږدې هیڅ نه دي کړي چې دوی یې 15 کاله مخکې د 2022 کال لپاره د فوټبال کوربنۍ غوره کولو راهیسې له کډوالو کارګرو پرله پسې ناوړه ګټه ګڼي. دوی وایي دغو سرغړونو د خلیج د هیواد او د فوټبال تنظیمونکې ادارې فیفا نوم بد کړی دی. قطر دا خبره ردوي او وایي یو شمېر اصلاحات یې پلي کړي دي. د اسرائیلو پولیس وایي یو فلسطینی وګړی لویدیځه غاړه کې وروسته له هغه په ډزو وژل شوی چې په چړې د برید هڅه کوله. اسرائیلي ځواکونو وروسته له هغه ډزې وکړې چې دغه سړي له یوه یهودي میشتځي سره بوخت څلورلارې کې چاړه وایسته. یو اسرائیلی وګړی چې د ځای کې ولاړ و د اسرائیلي پولیسو په ډزو سرسري ټپي شوی دی.
د کینیا حکومت وروسته له هغه پلټنه پیل کړې چې د پلازمینې نایروبي یو پوهنتون کې پر امنیتي تمرینونو په تېروتنه د رښتینې برید ګمان شوی و او د زده کوونکو کارکوونکو لارویو ترمنځ یې ډار خپور کړی و. سټاټمور پوهنتون کې یو کارکوونکی وروسته له هغه مړ شوی چې داسې ښکارېده د درېیم پوړ له یوې کړکۍ ټوپ وهلی وي، څه د پاسه 20 نور کسان هم روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا 40 میلیونه وګړي د هغو خلکو اولادونه دي چې له افریقا بیول شوي او په زوره مریتوب ته اړ شوي وو. د دوی ډېر کم یې د خپلو نیکونو مځکې ته د ورتلو فرصت مومي او ډېر کم یې لا اوس هم افریقا ته د ستنېدو لار غوره کوي. خو ځینې چې امریکا کې زیږېدلي او لوی شوي د افریقا لویدیځ کې ګانا ته ورغلي چې د خپل اصل پته ولګوي. د ګانا په کیپ کوست کې د اکوما ښوونځي خپل افریقایي کلتوري میراث ته غېږ ورکړي. د ښوونځي څښتنه چې افریقایي نوم یې چکیشا ایدو دی د امریکا په میشیګن ایالت کې زیږېدلی. تر ډېره وخته د دې وچې په اړه ډېر لږ پوهېده خو اوس پکې اوسېږي. There was not anything ښوونځي کې د افریقا په اړه راته څه نه و ښوول شوي او نه هم په تلویزیون کې. یوازې د تارزن له کیسې خبره وم. فکر مې کاوه چې دا سمه نه ده. دا موندنې هغه مهال سربیره شوې چې د ښوونځي لخوا ګانا ته په لنډ سفر راغلی وه. This was 42 years ago, but I still remember so well. د 42 کالو پخوا کیسه ده، خو اوس مې هم په زړه ده. نه پوهېږم، یوه انرژي وه. ګونډې مې ووهلې او ځمکه مې ښکل کړه. اماکاس اوکوفو په نیویارک کې زیږېدلی او د ژوند لومړي 50 کلونه یې هلته تیر کړي. خو د مریانو د زندان په لیدو یې ژوند بدل شو. دې ځای ته یې راتګ خلکو ته حیرانونکی و. خلکو به پوښتلم ولې له امریکا راغلی او دلته عذاب ګلې؟ دا په رښتیا عذاب دی؟ ما په امریکا کې عذاب ګاله. د مدني حقوقو د تحریک په مهال هلته وم. څه مو چې په امریکا کې موندلې په خوارۍ مو لاسته راوړي. زه اوس هم افریقایي یم او نیکونه مې افریقایان وه. څلیزې وروسته ځینې هغه خلک چې نیکونه یې مریان وو اوس هم د افریقا سره ځان داسې تړلی بولي چې خپل ځای پرېږدي او هغه وچې ته ځي چې نیکونه یې په زور ترې بیول شوي وو. افریقایي الاصله امریکایان چې د خپلو نیکونو او یا د خپل اصل څرک لګولو لپاره افریقا ته ورغلي وو. د بي بي سي 100 ښځو لړۍ په اړه خپرونو کې د ځل آزاد جرګې هم په همدې تړاو په افغان حکومت کې د ښځو د ګډون، تاوتریخوالي او زده کړو ته د نه لاسرسي په اړه بحث کړی دی. جرګوالو هم پکې د افغان ښځو پر ننګونو او د ستونزو پر حل لارو بحثونه درلودل. آریا احمدزی پرې له کابله ریپورټ رالیږلی دی. افغاني ښځې او کړاوونه یې څه چې کلونه کېږي د بحثونو د منځ ټکي وي، خو لا ستونزې یې د اوارۍ تر بریده نه دي رسېدلي. د یوې ټولنې د بدلون په خاطر باندې باید نه تنها چې په نارینهو حساب وشي، باید په ښځینه باندې هم حساب وشي. زما په اند که تر اوسه پورې افغانستان شاته پاتې ده ځکه چې په نیمایي نفوس باندې حساب نه ده شوی یا په هغوی باندې سرمایه ګذاري نه ده شوې. تر څو پورې په دغه نیمایي نفوس چې ښځې دي په هغوی باندې حکومت سرمایه ګذاري ونه کړي، تعلیم یافته نه شي، توانمند یا پیاوړی نه شي، چې همدغه نیمایي نفوس چې نیمایي نور نفوس چې ده هغوی دوی روزي. ښایي افغانه ټولنه له یوه مخه داسې نه وي چې ښځې دې پکې له هر څه محرومې وي. ډېری یې حق ته ژمن دي خو حالاتو ژوند ټکنی کړی. زه فکر کوم که چیرې موږ تحصیلات ورته وښیو نو د میرمنې په صفت باندې کولی شي، ځکه د ما خپله میرمنه په میدان وردګو ولایت کې ډاکټره ده، نسایي ولادي بخش مخته بیایي. نو زه ټولو میرمنو ته احترام قایل یم او زه غواړم چې فقط امنیت که چیرې راشي، ځکه چې امنیت ونه اوسي هیڅ پلار ورور نشي کولی چې هغه ولیږي مکتب ته او بل ځای ته. دلته د ښځو پر وړاندې د شته ننګونو لارو چارو ته اړتیا یادېږي چې نورې نړۍ پکې د ښځو حق خوندي کړی. افغانې ښځې یوازینۍ ښځې نه دي چې مشکلات ولري، ټول ښځې لري، مګر په نورو ځایونو کې دیو وشو کولی چې په یو اندازه کې خپل مشکلات حل کړي. نو مونږ هم باید هغه کامیابو ممالکو نه، هغه کامیابو مناطقو نه
کوشش وکړو چې زده کړه وکړو. سږکال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 7.3 سلنه لوړ شوی، خو دا هغه پیښې دي چې کمیسیون سره ثبت دي. ډیری هغه یې لا تر هغو ادارو نه رسیږي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. ښایي دا حالت بدلون ته کلونه وغواړي. آریا احمدزی، BBC کابل. او که څوک پوښتي چې ښه نجلۍ او ښه مېرمن څوک ده، په دې اړه لږ وروسته د افغانانو نظرونه لرو، خو اوس د لوبو ځینې خبرونه راخلو. لومړی فوټبال. لیورپول د انګلستان پریمیر لیګ داسې کلب دی چې د لوبغاړو پیرو پلور لپاره د هغوی اساسو ته تر ټولو ډېرې پیسې ورکړي دي. دوی 21 میلیونه ډالر ورکړي دي. مانچستر یونایټډ بیا 20 میلیونه او ارسنال بیا 18 میلیونه ډالر د لوبغاړو اساسو ته ورسپارلي چې تر پخوا کلونو یې 1 په 2 او 1 پر 3 زیاتوالی ښیي. کلبونه هغه وخت د لوبغاړو اساسو ته پیسې ورکوي چې نوی لوبغاړی رانیسي او یا هم خپل لوبغاړی بل کلب ته پلوري. یو چینایي شرکت د مانچستر سیټي کلب 14 ونډو رانیولو ته 400 میلیونه ډالر ورکړي دي. د پانګونه د مانچستر سیټي پر څښتن شرکت شوی او په دې توګه دا دغه کلب د پلور په معنا نه ده. د دې سودا تر مخه مانچستر سیټي 3 میلیارډه ډالر ارزښت لري. د لوبو له خبرونو وړاندې په آزاد جرګه کې د افغان مېرمنو په وړاندې د شته ننګونو له بحثونو او خبرو سره تم شو. اوس د کندهار، هرات او مزار شریف له یو شمېر اوسیدونکو اورو چې ښه نجلۍ یا ښه ښځه یې په اند څوک ده. ښه ښځه او ښه نجلۍ هغه څوک ده چې په اسلامي چوکاټ کې خپل کارونه ترسره کړي او د خپل خاوند د خپلې کورنۍ عزت پر ځای کړي. ښه نجلۍ یا ښه ښځه هغه چاته ویلی سو چې که د باندې راوځي په خپل ټولنه کې د ښې سلیقې څخه او بیا هم د خپل فکر مطابق د خپلو ورونو تر څنګ درېږي او کار کوي، کولی چې ښه رویه او ښه هغه اخلاق چې دا لري باید هغه منظم په ورځني چارو کې ترسره کړي. زه هغه څوک کېدلی چې د خپلو اولادونو روزنه وکړي او ځینې داسې ډېر ښځې شته چې د یوه کوره څخه بل کور ته خبره وړي یا یو خواښې ته یا بل چا ته چې وایي ستا مږور داسې وکړل یا پلانکۍ داسې وکړل یا پلانکۍ داسې وکړله. ښځې باید چې دغسې نه وکړي چې یو بل سره په شر کې سره اخته کړي. ډېرې ښځې شته چې داسې خلک ورونه یې په شر کې سره اخته کړي. زما نوم آرزو ده او د هرات اوسېدونکی یم. زما په نظر یوه ښځې یا یوه ښه نجلۍ لومړنۍ ځانګړنه یا خصوصیات دا ده چې په هر محیط کې دا باید د ټولو ته احترام وکړي او بله حجاب باید چې په هر ځای کې د یوه ښځه یا نجلۍ باید خپل حجاب رعایت وکړي او بله خصوصیت ده چې د یو لوړ استعداد خاوند وي یا یو ښه اعتماد به نفس کې ولري. هر ګام چې پرېږدي هغې ته باید دا ځان ته پوه وکړي چې زه کولی شم چې دا کار ترسره کړم. ښه نجلۍ باید ښه زده کوونکې هم اوسي او په ټولو بخشو کې فرق نه کوي، که اجتماعي که اقتصادي او که نور بخشونه. لکه که ښه نجلۍ باید په اقتصادي بخش کې لکه هغه کولی شي چې خامکدوزي وکړي او یا نور کارونه وکړي او کولی شي چې خپل دا کار هغې ته سبب کېږي چې د هغو کشور د پیشرفتو کشورو په کنار کې قرار ونیسي. ښه نجلۍ او ښه مېرمن څوک ده چې په اړه مو د افغانانو نظرونه اورېدل. بیرته د سپورټ یوه کیسه رانه پاتې وه او هغه بیرته ورسنیږو چې کرسټیانو رونالډو، لیونل میسي او نیمار د کال د غوره فوټبال لوبغاړي جایزې ته نومول شوي دي. د دغې جایزې 3 ځلې ګټونکي رونالډو په تېرو 2 کلونو کې پرلهپسې دا ویاړ خپل کړی و. میسي 4 ځله دغه جایزه ګټلې ده. نیمار بیا تر اوسه دغه ویاړ نه دی خپل کړی. او د خپرونې پای شیبو کې له ماشومانو سره تمیږو. هغه هم کله چې یوې مرکې ته وروبولي څوک نو څه به کېږي. BBC کې یوې ښځې د خپل زوی په اړه خبرې او کیسه یې کوله چې د ماشوموالي پر مهال یې ینه یا ځیګر بدل شوی و، خو ماشوم چې تل هغسې چې د ناستې پلان یې شوی وي ښایي پاتې نه شي. په تېره بیا چې کله خپل ځانونه د ټلویزیون پر پردو وګوري نو دغه ماشوم هم خپل ځان چې ولیده نو د ساترۍ شیبه وه. په زړه پورې انځور خپرونه همدومره تر بلې مالامال.